لاست ویډیو کې موږ د دې هیډر فایل چې دا جدا کړو په دې هیډر کې دلته کې یو کوم دلته کې یو دغه کولاو کو دلته یو لاګ آوټ بټن دا لاګ آوټ بټن چې دا انیبل کول غواړو چې کله دا لاګ آوټ زدي لو په لاست کې راشنه ټول ناول به اس کارو کو چې دا کم بټنز چې دي دا بټنز او دا مینیو دا برابر نو ټول اول به دا مینیو برابر کو دا لګ آسان ټاسک دی دې نه پس په بیا راشو بټن لا نو مینیو چې دا مینیو رښتا په فوټر کې پرته ده نو دا به هم دله به هم په لاست کې راشو دا بټنز چې دي دا بټنز به برابر کو ټیک تا اوس دا بټن به زه د دې لپاره داسې لاجیک جوړوم چې دلته کې د کم فایل نیم دی فرض کړه گیمز فایل دلته کې موجود دی نو زه به دا گیمز فایل دا بټن ډسپلی کوم دا نور به هایډ کوم نو دې لپاره به زه سرچ وکم آنلاین دا سرچ زه تاسو د مخې ځکه کوم چې مطلب تاسو ته خپل کم سرچینګ دغه چې دی کې دغه سرچینګ اکټیویټي سیوا کوي چې څه مسله راځي هغه آنلاین سرچ کوئ چې کله تاسو سرچ کوئ تاسو ته به د هغې جواب میلاویږي خو صرف یو دغه دا پکاري چې دا ستاسو کم سرچ چې هغه برابري نو دلته کې به زه سرچ وکم زه وایم چې get file name in PHP د دې لپاره به ماته د PHP فنکشن وښیي چې د PHP لپاره کوم فنکشن دی get current file name get current file name Stack Overflow ماته هم اوپن شو نور ویب سایټس باندې به هم موجود دي زه پکې یو سرچ کوم ماته کوم ځای کې انسر میلاو شو دلته کې به وګورو path info دا یو فنکشن یوز کړی دی چې path info دپاره چې اوس دا path info فنکشن چې دی دا به وګورو چې دا د PHP خپل فنکشن دی بلټ ان او که نه دا فنکشن چې دی دا ورته ډو ایډ کړی دی دې لپاره به زه ولیکمه path info دا فنکشن دی دا که زه پیسټ کم او دا دلته کې ایکو کم چې دی ماله په ایکو کې څه ریزلټ راکوي که نه دی ماله ایرر راکوي فایل نیم چې دی ښه ټیک شو دا خو کم فایل چې زه دله ورکم دی ماله د هغه فایل انفو راکوي ټیک ته زه اوس غواړم چې کم کرنټ فایل چې دی هغه اوپن دی نو د هغې لپاره how to get current file name دوی دلته کې لیکلی دی ټیک ته نو دوی دغه کړی دی چې کرنټ پیج په دې طریقه باندې به دا ماله راکوي په دې ویریبل کې نو که دا زه دلته کې پیسټ کم سرور او سکرپټ نیم په دې باندې چې دی په PHP کې ماله به د کرنټ فایل نوم راکوي ټیسټ کو چې دا کار کوي که نه نو دا کوم فایل چې دی سپورټس ایونټس دی او په سپورټس ایونټس کې بیا چې دی games ډاټ PHP ټیک شوه د دې پوره فایل دا نوم یې راکړو نو زه به دلته کې وګورم که په دې کې بل څه دغه هم ورکړی ټیک شو آوټپوټ نو اوس به زه داسې کار کوم چې ماله د دې فایل نوم راکړو دا به زما په کار وي په دې باندې به زه کار کول غواړم او په دې کې به زه یو بل فنکشن د PHP سرچ کوم PHP string contains وګورو چې مونږ دا ګورو چې په یو دغه کې string کې دا ویلیو شته که نه how to check if the string contains a specific word in PHP ټیک ده د دې لپاره به زه دلته سرچ کړم نو دلته کې به دوی یو دغه یوز کړی string position چې دا فنکشن یوز کېږي دې لپاره یو به زما دا فنکشن هم پکاري ټیک ده دا string position چې دی په دې کې به زه دلته کې یو string به دې ورکم او په هغې کې زه څه ورډ فایند کول غواړم هغه به دلته کې ورکم ټیک ده نو زه به دلته کې د دې ځای نه دا کټ کم ټیک ده او دا به زه دلته کې ولګم string دې له دا راغې ټیک ده او په دې string کې زه څه ورډ کتل غواړم هغه ورډ به زه دلته کې ولګم لیټ سپوز زه په دې کې ورډ کتل غواړم دغه فایل به مونږ اوپن کو games ډاټ PHP ټیک ده یا صرف گیمز چې ول هم زه ورکم دا به هم پوره وي ټیک ده او اوس به زه دا ایکو کم چې دا ماله څه ریزلټ راکوي گیمز فایل کولاو دی آلریډي که دا زه ریفرش کم دلته کې دا ماله 14 راکو نو مطلب دا چې په 14 پوزیشن باندې دا موجود دی نو که په دې کې زه داسې یو ټکی ورکم چې هغه دلته کې نه موجود ټیک ده نو دی به ماله دلته کې فالز ویلیو راکوي اوس که زه په دی باندې یو کنډیشن ولګوم یا په سویچ سټیټمنټ کې موږ دا یوز کو
نو دا سټیټمنټ پر واخلو او دا موږ په سویچ کې یوز کولی شو. په سویچ کې به موږ داسې یوز کوو. دا څونه بټنز چې دي 8 ګیم بټنز د دې ټول سره به موږ دلته کې خپل یو لاجیک ولګو PHP او دلته کې به موږ ولګو یو سویچ سټیټمنټ. سویچ سټیټمنټ کې به موږ دا ویلیو چیک کوو. نه په سویچ کې به موږ دا سویچ چیک کوو. ټیک ده. په if else باندې به وکړو. ټیک شو. په if else باندې به وکړو هغه به صحیح. نو دې کار وکړو if condition به ولګو دا ویلیو به ورکړو. اولنې بټن گیم ده که فرض که موږ وایو دا به زه ټیپ کم بس په دې کې دا څونه کوډ چې دی دا دلته کې راغی. ټیک شوه. دا کم دغه چې دی دا ما ډسپلی کو دلته دا کم بټن. خو که دا زه لږ ښه ولیکم نو دا به زه داسې کم چې دې کې دا دغه چې دی لږ برابر ښکاري. دې ایکو ته هم ضرورت نشته. بیا دا به زه داسې وکړم. دا سیم سټرکچر چې دی دا به زه بره راوړم. دلته کې به زه بیا PHP کې ولیکم and if. نو دې سره به دا if ختم شي. دا بټن چې دی 8 ګیم دا به زه بره راولم. ها اوس ما دلته کې څه چلو کو اولی چیک کو چې کار کوي که نه. په سینټیکس ایرر دی او سینټیکس ایرر دی څه او په سویم لاین دی دا لاین نمبر 77. ما خیال دی دلته کې فوټر کې چې ما څه لیکلي و صحیح شو. د دې اوس ما ته ضرورت نشته د دې کوډ. دا به زه ریموف کړم. نو اوس دلته 8 ګیم بټن موجود ده. خو که زه بل پیج ته راشم بل پیج به یې دا هم د ګیم پیج دی. داسې پیج چې په هغې کې دا ایوارډس پیج کې ایوارډس پیج ته راشم که نه دلته کې نو اوس ما ته په ایوارډس پیج کې دلته کې د ګیم بټن نه ښایي. که د ایوارډس په ځای باندې زه راشم پلیئرز ته په پلیئرز کې هم ما ته دلته کې ګیم بټن نه ښایي. که دلته کې راشم آیټمز ته هم ما ته ګیم بټن نه ښایي. دلته کې رالم ګیم ته نو 8 ګیم بټن ما ته صرف دلته کې ښایي. ټیک شوه. نو اوس دا ما یې چل وکړو. دې ته یو پیر لاجیک ته بیا وګورئ چې دا ما سي چل وکړو. سمپل شان لاجیک دی. دونه پکې ګران څه نشته. څه شو فایل دا دی. ما دلته کې ولګو یو if condition. ټیک ده. if condition مې دلته کې داسې ولګو چې دا ما چیک کو په دې سره. ټیک شو. دا فنکشن چې دی دا فنکشن دا په دې ویریبل کې سرور یو ګلوبل ویریبل دی. دا ډېر شی ویلیو سټور کوي. که دا ویریبل دلته کې ډسپلی هم کم. ټیک شوه. که دا دلته کې ډسپلی کم سرور دلته کې ډسپلی کم نو تاسو ته به پته ولګي چې په دې کې څه ویلیوز دي. مثلا مې پکې کړي دا دلته کې کلوزینګ. اوس په ریفرش کو نو په دې سرور کې چې دی کې ډېر شی دغه موجود دی دلته. ټیک شوه. د دې کم ویب پیج چې دی دا کم ویب سایټ چې دی متعلق کم دغه چې زه رن کوم ډېر شی انفارمیشن موجود دی. ټیک شوه. نو په هغې کې دلته کې یو دا ویریبل هم موجود دی. دا ګلوبل ویریبل دی او دلته کې سکرپټ نیم موجود دی دلته. ټیک شوه. سکرپټ نیم کې چې دی دلته کې ما ته دی کم فایل چې دی دغه فایل نوم ښایي او دلته کې ریکویسټ URI چې دی په دې کې دلته کې د کم URL چې د دې پیج هغه URL ما ته ښایي. ټیک ده. نو دغه شان ډېر شی انفارمیشن دا ډسپلی کوي. نو په دې نه صرف موږ د دې یو غټه ارې ده ګلوبل ویریبل دی او د دې نه موږ دا دغه راوچت کو ځانه سکرپټ نیم. نو په دې کې چې دی دغه ګیمز اوس موږ ګورو چې په دې کې که فرض کا ګیمز موجودو د هغې چیک کول دپاره PHP یو فنکشن دی چې موږ کله چیک کوو چې په یو خاص سټرینګ کې یو خاص ورډ موجود دی یا یو خاص بل ټکی به کې موجود دی الفابیټ د هغې چیک کولو دا دی سټرینګ پوزیشن. نو دی به د هغې هغه پوزیشن راول چې دا په سویم نمبر پوزیشن موجود دی. نو که فرض که په دې سټرینګ کې دا ګیمز موجودو نو دی به د هغې هغه پوزیشن راوالي. نو مطلب دا چې دا ویلیو ټرو ده. که فرض که په دې کې هغه دغه موجود نه و. ټیک شوه. د دې مطلب دا شو دلته کې دا دغه ورسره لیکلی شی لاجیک که مطلب د دې ریزلټ فالس نه و نو د دې د ریزلټ لیکلو ضرورت هم نشته. دا بای ډیفالټ یا ټرو ریټرن کوي یا فالس ریټرن کوي. نو مطلب که دلته کې دا
string position موجود نو مطلب دا چې دا ویلیو ټرو ده چې کله ټرو نو په دې if condition باندې زه دا یو کار کوم کار دا چې دا بټن ډسپلی کا که فالز نو دا بټن باندې ډسپلی کیږي یو پیر ریفرش بیا چک کو نو اډ گیم بټن چې په گیمز کې موجود ده سپورتس ایونټس ته راغلم دا گیمز دي د دینه به زه بیک شمه پلیئرز ته راغلم په پلیئرز کې گیم بټن نشته سپورتس ایونټس ته چې زه راشم دا دغه ته ایوارډز ته ایوارډز کې هم نشته دغه شانتي په گیم کې به صرف دا بټن موجود ټیک ده نو دا سیم لاجیک چې دا به زه په نورو بټن باندې هم اپلای کوم دا یو اف دغه چې دا به زه کاپی کوم دا به زه دلته هم ولګوم او دلته کې اوس زه گیمز نه چک کوم زه اوس دلته کې دا بل فایل چې دی که زه دلته کې راشم پلیئرز نو دلته کې د پلیئر فایل نوم چې دی که نه هغه دی پلیئرز ټیک ده دا به زه کاپی کوم او دا به زه ریپلیس کوم دلته کې پلیئرز شو او مونږ اف کنډیشن داسې هم لګولی شو چې دلته کې داسې هغه دغه سټر ولګو او کم عام چې موږ لګو اوپننګ او کلوزنګ ټیک شو داسې به هم دا کار کوي خو دا د دې پی ایچ پی کې یو بل دغه هم دا طریقه ده چې اف کنډیشن او دلته کې دا فل کولون ورکوم نو مطلب دا چې دې ځای نه اف کنډیشن سٹارټ شو او چې په کوم ځای کې بیا اف کنډیشن انټ کوم نو انټ اف چې زه ولیکم نو هلته کې اف کنډیشن انټ شو ټیک ده نو ما په دې طریقه باندې ولیکو بیا دلته کې پلیئر به چک کوي که فرض که پلیئر موجود و نو دې دا دغه دا خو ایوارډ والا دی نو دلته کې به دا زه کوم چې AWARD اس ایوارډز نو دغه نه بټن نه ټیک شوه دلته کې به زه بیا دا شیز چې دی پلیئرز شو اوس په دلته کې چې کوم دی 8 پلیئر موډ آل به دلته کې اوپن کوي کار به کوي دا بټن چې دلته کې انټ کم دی ته به دا شي دغه شانتي که زه یو بل کار وکړم دلته کې دی آیټمز ته ایډ کم دا چې دی آیټمز دی ټیک شو ITE دا سپورټس PORTS ITEMS سپورټس آیټمز نو دا به اله ډسپلی کیږي چې کله سپورټس آیټم دغه موجودي او بیا بس دغه بټنز دي بس که زه دا ریفرش کم نو صرف دلته کې 8 پلیئر بټن راځي که زه په 8 پلیئر کلیک کم نو د پلیئر هغه موډل کې اوپن شو که زه بل پیج ته راشم دا چې اوس پلیئرز د پلیئر د موږ الریډي وکړو ګوره گیمز ته رالم صرف 8 گیم بټن شو کوي نورې نه شو کوي پلیئرز ته راغلم صرف 8 پلیئر بټن شو کوي نورې نه شو کوي آیټمز ته راغلم بټن نه شو کوي او دلته کې به ځکه نه شو کوي چې د فایل نوم دا چې دی سپورټس آیټمز چې دی هلته کې داسې دی دا آی کیپیټل دی ټیک شو ما سمال ورکړو نو سپورټس آیټمز بټن به شو کوي بله نه شو کوي نو دغه شانتې څه پیج پکې بیا پاتې شو ایوارډز ته رالم صرف 8 ایوارډ شو کوي نورې نه شو کوي نو د دې سره هغه بټنز هغه لاجیک چې دی هغه کلیر شو په نیکسټ ویډیو کې چې دا مونږ به سی چل وکړو داسې کار به وکړو چې د دې دا کوم لینکس چې دي دا به برابر کړو ټیک ده دا په نیکسټ ویډیو کې وکړو